حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما پر دې منبر باندې رسول کریم صلی الله علیه وسلم څخه دا اوریدل دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل من قرأ آیة الکرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت. کم چا چې د هر فرض مانځه بعد آیة الکرسی وویله، کم مسلمان چې د هر فرض مانځه بعد آیة الکرسی وویله وای دغه کسبه ضرور جنت داخليږي او د جنت څخه به دی هیڅوک هم نه راګرځي سوای د مرګ. دې مطلب دا دی یعنی د او د جنت مابینس کې رکاوټ او دا کم مانع شي چې دی هغه به مرګ وي. چې کله د مرګ راسي دی به سیده ولاړ سي و جنت ته. نو آیات الکرسی خامخا د سره وایست یو داسې آیات دی چې د دې په ذریعه سره الله رب العزت د مسلمان حفاظت کوي د شیطان د شر څخه، د جناتو د شر څخه. الله رب العزت د دې آیات په برکت سره هغه حفاظت کوي د مسلمان. او کچیر یو مسلمان پر خپل مال باندې، پر خپل کور باندې، پر خپل جایداد باندې هر شپه آیت الکرسی وایي، دې ته به هیڅ کله نقصان به نه پیښ. نو آیت الکرسی د هر فرض منځ بعد ضرور د سره وایست. دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخ ته در سره شیر کړئ.